مار بد منگور هم لا اله الا الله محمد رسول الله ورته د الله انتقام وګرځول سپرغې وګرځولې او د عقبه په مخ باندې ورغې د مخ دا د بی ادبۍ سره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دې اثراتو د وجه نه دنیا برباد شو آخرت دې عبادت دا د ایمان نښه نه ده ډیرو منافقینو به هم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په خولې باندې وی چې لا اله الا الله ظاهري المنځونه به کول او الله فرمایي وما هم بمؤمنین دی ایمان والا خلق ندي دی عقیدی والا خلق ندي دی مسلمانان ندي نو صحبت او ناستای په مجلس د نیکانو کې دا علامه د ایمان شوه نو په دې وجه باندې یو ساعت ناستای د صالحانو په مجلس کې دا بهتر شو د سل کال عبادت بیریا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر صالح فرمائی اے پسر دور باش از یار بد اے پسر دور باش از یار بد یار بد بدتر بود ز مار بد مار بد تنها بر همین جان زند ولیکن یار بد برین بر ایمان زند فرمائی د بیکار ملګرینا بد مار بد منگور هم خدا ولی وی منگور دی که اوچی چی او دیر زهر تیز بی فرزن بری حرم کی آخرت نختمی خو بیکار ملګری اثرات هم دنیا ختمی او هم آخرت ختمی شان د نزول د دې آیت کې فرمایي عقبہ ابن ابی معیط دا یو کافر و تجار و د قریشو د قبیلې سره تعلق و چې تجارت نه باراغی د به یو دعوت یوه ولیمه یو مړی به یې تیاره کړه په دې دعوت کې سیدنا محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم دته هم بلنه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوشش کولو چې زما دا قوم کې یو کس مسلمان شي د هغوی د ایمان دپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې بهانه به یې پیدا کوله نو په دې ورځ باندې چې کېناسته او دسترخوان باندې اوبه یې واچولې سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه ونیولو چې زه مړی راکړه عقبه راغی آخر مړی ولې نه خورې میلمه او دا شرم ده چې زما له کور نه وږی ووځې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما یو شرط شته که دا شرط را سره ومنې مړی و وی شرط دې څه ده وی شرط مې دا ده چې دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله
دی بزتا سره مړی وخورم. عقبه کلمه شروع کړه، رسول الله لاسو مینځلو، مړی وخوړ. ابی بن خلف دا دغه عقبه ملګری ده. ابی خبر شو چې زما ملګری مسلمان شوی، خبر راولېږلو چې زما او ستا منځ کې تعلق نو راکټ شو. بس لکه ته مسلمان شوی. د ځواب ورولېږلو چې آخر دغه سړي مړۍ نه خوړله، مجبور شوم ما کلمه ووایې، زه مسلمان نه یم. ابی ورته وایي نه یې منم، تر هغې پورې نه منم چې تا بېرته مخامخ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي نه وي چې د ستا کلمه زه نه غواړم، او سره د هغې نه د هغه مخ ته دې ویشکې ورتو کړي نه وي، تر څو به دې ونه منم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې خوا کې ناست. دا عقبه راغی، څه ورته وایي؟ ای محمده، کلمه چې ما ویلې وه په دروغ وه، کلمه در واخله، هېڅکله به هم په تا باندې ایمان رانه وړم. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکتل. د دې کتلو سره سم عقبه د خپلې مردارې ویشکې خولې کې راجمع کړې او رسول الله مخته ورته کړې. د الله انتقام ته وګورئ. الله دغه ویشکې بېرته د اور بڅر کې وګرځول، سپرغۍ یې وګرځولې او د عقبه په دا مخ باندې ورغی، دا مخ یې داغ کړ. دا د بې ادبۍ ثمره وه. ان تر حالته د مرګه پورې دا داغونه یې په مخ باندې موجود وو. هر کله چې دی بېرته کافر شو، ابی بن خلف پر سره ملګرتیا شروع کړه. الله فرمایي چې ورځ د قیامت کې به دا عقبه په یو شواروز کې څوارلس وارې یا اویا وارې د خپل لاس د غوسې نه خوري چې زه خو تیار مسلمان وم، که ما د ابی ملګرتیا نه وای کړی نن به جنت ته لاړ وی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای الله کاش که ما د پیغمبر لاره منلې وی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای الله کاش که ما پلانه په دوستۍ باندې نیولی نه وی. ځکه که منګول چې چلی وی خو مړ به وی، آخرت به نه وی برباد. خو د بد ملګري اثراتو د وجې نه دنیا هم برباد شو، آخرت هم برباد شو. فرمایي چې مسلمان دپاره دا مناسب نه دي چې بغیر د مسلمان نه دی چا سره ملګرتیا، چا سره تعلق وساتي. د نیکانو صحبت اثرات لري. اوبه پاک شی ده، خو چې هر کله دغه اوبو کې نجاست وغورځېدلو، لږ وغورځېدو، دا ټولې اوبه مردارې. د صحبت هم داسې مثال ده. یا شراب دې راواخیستی او په دې کې دې یو ګیلاس پاکې اوبه واچوئ، دا پاکې اوبه هم ورسره مردارې شوې. او د نیکانو د صحبت یو مثال سره، پچې، خاوره
مونږ له خپلو کورونو وباسو لرې کوو یې که نه لکه دا ګند خو چې هر کله دا خاوره دا سره دا پچې په ګلدانۍ کې د ګل په بیخ کې پروت وي بیا د دغه ګل د وجې نه دا سره هم قدرمنه د کور په بر سر کې د صحبت د صالحینو په وجه باندې الله پاک جل جلاله انسان ته اوچت مقامات نصیبوي لا تصاحب الا مؤمنا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملګرتیا مه کوه مګر د یو مسلمان کس سره حضرت نوح علیه السلام وګوره د الله پیغمبر اول نبی بعثه الله اول منذر اول من عذب امته اگر چې په نبیانو کې اول نبی حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام ته اول نبی ولی وایي دی وخت آدم علیه السلام په وخت دعوت نو چې خلکو ته بیان کړي ځکه دا خلک مسلمانان کفر ونه چې خلکو ته له کفر نه منع او دعوت د اسلام ورکړي اول داعی اسلام او توحید طرف ته حضرت نوح علیه السلام اول منذر د خپل امت دپاره حضرت نوح علیه السلام اول هغه قوم چې د الله لخوا نه په دوی باندې عذاب نازل شوی قوم د حضرت نوح علیه السلام ګورې پیغمبر خو له بلې خوا مناسبه خدا وه چې د زوی هم یا پیغمبر وی یا کم نه کم د حضرت نوح علیه السلام په لار باندې روان وی انما انت منذر ولكل قوم هاد د پیغمبر وظیفه يرول دي خبرول دي ولكل قوم هاد هر قوم د پر هدایت کوونکی الله وګورئ هغه ابو جهل هغه ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حالاتو ته معلوم وو رسول الله د دې په موقع کې واقع ده د رسول الله افعال او اقوال او معجزات په سترګو لیدل خو چې هر کله دغه ابو جهل د صنعت ملګرتیا د بیکارو خلکو غوره کړه دنیا نه کافر شي د حضرت نوح علیه السلام بچی کنعان د بیکارو خلکو سره ګرځېدلو د کفارو سره ګرځېدلو نو په دنیا کې هم بد اعمال انسان دا الله د عذاب نه بچ کوی نشي نو هر کله چې طوفان او اوبه راغلی حضرت نوح علیه السلام سره دا وعده وه چې د ستا کورنۍ به له عذابه بچ وي خو چې اوبه راغلې بچي ته وایي یا بنی ارکم معنا بچیا مونږ سره سپور شه کښتۍ ته وخېږه بچی څه ورته وایي سآوي الى جبل يعصمني من الماء زه به غره ته وخېږم د اوبو نه بچ شم دی وخت کې جپه راغله او بچی غرق شو حال بینهما الموج فکان من المغرقین د حضرت نوح علیه السلام دغه پیغمبري هم بچی ته فایده ونه رسوله حتی چې ورسته حضرت نوح علیه السلام عرض کوي ان ابني من اهلی زما بچی خو زما د کورنۍ څخه ده او تا ما ته وعده د نجات را کړې وه الله څه فرمایي انه لیس من اهلک
دا بالکل د ستا د اهل نه ده انه ليس من اهلك د حضرت نوح علیہ السلام بیبی الله دا هغه مثال پیش کړي وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط دی نوح علیہ السلام خزا د بیکارو د کفارو سره تعلق و خو په دغه ورځ چې عذاب راځي نو زوی د نوح علیہ السلام او خزه د نوح علیہ السلام هم غل کېږي ولې صحبت د بیکارو خلکو یې کوي د حضرت لوط علیہ السلام ابن حاران پیغمبر ده د حضرت ابراهیم علیہ السلام وراره ده البته یو حارانی اصغر ده یو حارانی اکبر ده حارانی اصغر دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام ورور ده او لوط علیہ السلام وراره ده او حاران اکبر دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام تر ده بی بی سارا د حاران اکبر لور ده بی بی سارا د حضرت ابراهیم علیہ السلام بی بی نو د حضرت لوط علیہ السلام بی بی چې د خپل قوم سره تعلق د بیکارو خلکو سره تعلق او یا فرمایي چې وجه دا وه چې د خپل خاوند راز به بهر ویستلو د ښځې خاوند نن کې خو راز وي هغه پټ راز د خاوند به قوم د ښکاره کولو الله فرمایي ستا قوم به تباه کېږي تو او د ستا کورنۍ به بچ کېږي بغیر د ستا د ښځې نه ښځه په ځان پوه شوه د سحر وخت کې د پاسه د کاڼو باران په دې باندې وشو دې ښځې اواز وکړو شاته یې راوکتل وا قومه د پاسه کاڼو یې پرې راغی زرې زرې یې کړل د دې وجه دا چې صحبت او تعلق د بدو خلکو سره د ناکارو خلکو سره دا ذریعه د هلاکت ده هم په دنیا هم په آخرت کې آسیه بنت مزاحم دا ګورې د فرعون ښځه مصعب ابن قابوس مصعب ابن قابوس دا د فرعون نوم ده دا خود فرعون ټکی لکه مونږ چې د دنیا بادشاهانو ته قیصر او کسرا او رئیس جمهور او صدر اعظم ورته وایو داسې یو نوم ده ابتدایي حالت د فرعون فرعون اصل کې د پاریس اوسېدونکی و بیا ډېر قرضداره شو لاړه شام ته د شام نه راغی مصر په شام کې کتل چې په بازار کې یوه هندواڼه په 1 روپۍ خو بټي کې یو بار په 1 روپۍ یو بار کې 15 هندواڼې راتلې ده وویل که اوس زما وخت راغلی وي خپله قرضه ادا کولی شم باغوان ته روپۍ ورکړه هندواڼې بارئ خو چې هر کله پټي نه وځي ګمرک ولاړ ده یوه هندواڼه کته کړه بیا چې مخته ځي پولیس ولاړ ده یوه هندواڼه کته کړه بیا چې ځي پټک ده یوه هندواڼه کته کړه خو چې سبزي منډۍ ته رسېږي 2 هندواڼې پاتې وي یو تاجایي راغی پرچه ورکوي دلته یې خرڅوي یوه هندواڼه یې هغه کوزه کړه یوه هندواڼه یې په 1 روپۍ خرڅه اوهو دا څه وشوه دې نه لاړه مصر ته په مصر کې هلته وبا ګډه وه روزمره دا مړي دي په لسګونو مړي دي
یونیفورم یې واغوستلو دې ځای کې ستوري وټومبل چې څوک راځي څه کوې سړیه چې قبر جوړوم سړی مړ شو پیسې راکړه ته څوک یې زه امیر یم رئیس یم د مقبرو رئیس یم نو په دا لږ وخت کې ډېرې پیسې جمع کړې په د آخر وخت کې وزیر مړ شو خلک راغلل د وزیر دپاره قبر جوړوي د یو ورغی پیسې راکوي ته څوک یې زه خو رئیس د مقابرو یم سړی یې ټینګ ونیولو دا څنګه سړی چې مونږ خبر نه یو ریاست دې به فعال کړی سړی یې بندي هغه مخکیني فرعون ته یې ورساوه بادشاه ته بادشاه ورته تا دا کار ولې کولو په خپل سر باندې وایي صاحب ما لاسي کول وایي ولې وایي د ستا په ملک کې فسادونه وو په بله طریقه مې تا ته ځان نه شوی رسولی ځان مې مجرم کو چې تا خبر کم د حالاتو نه بادشاه د ځان مشاور جوړ کړل هغه بادشاه چې مړ شو فرعون د هغه په ځای باندې بادشاه شو 3.5 کاله عمر یې تېر شو په سر باندې درد هم رانغی ځکه یې د خدایي دعوه وکړه راځم آسیه بنت مزاحم دا د فرعون ښځه وه خو د حضرت آسیې تعلق او محبت د حضرت موسی علیه السلام سره وه د موسی علیه السلام سره یې مینه وه محبت یې و نیک تعلق یې و هغه وخت چې موسی علیه السلام وړیکه یې ماشوم ده په صندوق کې بند ده د کمو ورځو د کمو شپو ده هغه وخت یې محبت ورسره کړی و نو بالآخره دا ښځه مسلمانه شوه دغه ظالم بدبخته کافر فرعون دا ښځه ونیوله په دې لاس یې میخ ټک وایي په دې لاسو پښپو باندې چارمیخه یې کړه او شهیده یې کړه الله پاک جل جلاله په دنیا کې د آسیې ته د جنت زیری ورکړه سبحان الله د فرعون ښځه ده خو چې صحبت د نیکانو کوي الله به تا ته نیک انجام او نیک مقام در په نصیب کوي مسلمان دپاره مناسب ده چې د نیکانو خلکو تعلق وساتي د نیکانو صحبت کې خالی ناستی موجب د اجر او موجب د ایمان ډیر صحابه کرام داسې وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز یې لا نه و اورېدلی د صحبت د رسول الله نه متاثر شولو دا کلمه یې وویې چې لا اله الا الله محمد رسول الله د نیک صالح انسان ناستی داسې مثال لري لکه د عطار خواته کې و یا به یو بوتلګۍ درکړي یا به لاس باندې ساعته در باندې ووایي او که نه یې بوی خاص هم درځي هغه منې کوی نه شي د بېکاره ملګري مثال د یو پخ د بنۍ مثال لري د پخ بنۍ چې کله هغه پکای چالان کې سپرغۍ الوځي هلته وسپنه سواسي نو خامخا به یا تا جامې سوځئ بد بوی به راځي لوګی به راځي تا ته به خامخا نقصان رسي نو مسلمان دپاره نصیحت ده چې مسلمان باید د نیکانو خلکو د صالحانو خلکو په لمن کې ځان کړي د نیکانو په اتباع کې ایک خیر او رشد او تقوا هم دنیوي او هم اخروي الله پاک جل جلاله پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء يا الله يا الله دبران در رحمت اوربي يا الله فقدر د حاجت اوربي يا الله ته کریم رحیم ذاتي الله من دستا بندگان یو گناهگار یو الله زمون صغیرہ کبیرہ لیلی نهاری گناهونه معاف کی الله باران در رحمت نازل کی ټول مریضان د صحت په نصیب کی الله ټول افغانان یو لاس یو قوت یو موټی جوړ کی
الله د اسلامی نظام د چتر لاندې ورته ژوند نصیب کړي الله د حق اتباع ورته نصیب کړي الله پاک اسلامی امارت او اسلامی نظام ته خدای تنور هم استقامت نصیب وګرځي یا الله څومره ګاونډي هیوادونه چې موږ ته ضرر لاسونه غځوي لاسونه یې فلج کړي سترګې ړندې کړي الله پاک زموږ مشرانو ته رشد او هدایت ظاهري باطن نصیب کړي چې هم د الله حق ادا کړي هم د مخلوق حق ادا کړي الله خپل شهدا او تم او شرمه الله پاک خپل یتیمان تم شرمنده مکي الله خپل کونډه تم شرمنده مکي الله د دې مظلوم ملت انتقام د ظالمانو نه واخلي خدای څومره افغانان یا نور خلک چې وطن تخریبوي د نظام تخریبوي او د مسلمانو د امن په بې امنۍ باندې بدلوي یا الله ته هادي ورته هدایت نصیب کړي الله ته ورته هدایت نصیب کړي چې قابل د هدایت نه خدا نست او نابود ذلیل او برباد وګرځوي وصلی الله تعالی علیه